د ننګرهار د تیرې اونۍ د سفر پر مهال د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب له لوري پر پاکستان نیوکو د یاد هیواد چارواکي غوسه کړي دي. د ملي امنیت سلاکار د پاکستان له لوري د وسلوالو طالبانو د تجهیز او تمویل په اړه څرګندونې کړې وې او له یاد هیواد څخه یې غوښتي وو چې د خپلې جغرافیې د پراخوالي لپاره افغانستان کې د جنګ پالیسي ته وده ورنه کړي. د نوموړي له یادو څرګندونو څخه وروسته اسلام آباد کې د افغانستان سفیر نجیب الله علي خیل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لوري اظهار شو او د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پارلمان کې د څرګندونو پر مهال په افغانستان او ولسمشر غني سخت نیوکې وکړې. और ये सवाल मैं अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी से कर रहा हूं. زه د افغانستان د ولسمشر څخه یو پوښتنه لرم. یو لوري تاسو له پاکستان څخه غوښتنې لري او ورڅخه د سولې پروسه کې مرسته غواړئ او بل طرف ته تاسو چارواکي پر پاکستان تهمتونه لګوي او د پاکستان پر سیاستونو او ادارو نیوکې کوي. د خدای لپاره پریکړه وکړئ اخر تاسو څه غواړئ؟ موږ خپل پلان بدل کړی او د جغرافیایي سیاستونو پر ځای اقتصادي ودو ته مو پام اړولی. تاسو څه پلان لرئ؟ हम अमन चाहते हैं. د شاه محمود قریشي خبرې پاکستانی پارلمان کې بیرته د نورو وکیلانو د توندو نیوکو سره مخ شوې. د پاکستان د پارلمان غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو تن مخکښ مشر محسن داور هغه ته په ځواب کې ویل چې د پاکستان خبرې او عمل کې فرق دی ځکه افغانان ور باندې نور باور نشي کولای. حقیقت یہ ہے کہ جہاں پر آگ لگی ہو تو دھواں ضرور اٹھتا ہے. حقیقت دا دی چیرته چې اور ولګي خامخا لوګي کوي. یو لوري ته موږ وایو چې د افغانستان په اړه مو چلند ډیر مثبت دی او د سولې پروسه کې مرستې کوو، خو بل لور ته د پاکستان یو شمېر استخباراتي ادارې د وسلوالو طالبانو سرپرستي کوي. داسې نشي کېدای چې کوټه او پیښور کې د وسلوالو طالبانو نظامی شوراګانې ښکاره جلسې کوي او له دې ځایه د بریدونو نقشې برابروي او موږ بیا د افغان چارواکو ګیلې بدي او پاکستان مخلص وګڼو. د چارو یو شمیر کارپوهان د ملي امنیت د سلاکار ډاکټر حمدالله محب خبرې پر ځای ګڼي او وايي نور د مصلحت وخت تللی او پاکستان سره باید ښکاره او مستقیمي خبرې وشي. دوی زیاتوي پاکستان یوازې کمزوری افغانستان غواړي او تل د خپلې د موخې لپاره هڅې کوي چې افغانان د یو مستحکم قوي او پرمختللي دولت څښتنان نشي. تر هغه وخت چې موږ د پاکستان په وړاندې واضح دریځ غوره نه کړو، تر هغه پورې چې موږ د طالب پر ځای د پاکستان له حکومت سره مذاکرات ونه کړو، هغوی سره خبرې اترې ونه کړو، په افغانستان کې سوله هم ناممکنه ده، په افغانستان کې پرمختګ هم له ستونزو سره مخ دی او په افغانستان کې نور ټول هغه چارې چې د پرمختګ او د سولې او د افغانستان د واحد کېدو دپاره دي دا ستونزمنې دي. په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ شمیر افغانانو د ملي امنیت د سلاکار د خبرو ستاینه کړې او د شاه محمود قریشي او محسن داور په لفظي مشاجرو یې بحثونه کړي دي. دوی لیکلي پاکستان نور د خپلو ناسمو سیاستونو له امله په کور دننه هم له نیوکو سره مخ دي او تر څو خپل چلند کې بدلون رانولي د یو ترهګر هیواد په څیر به وپیژندل شي.